بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زم تاسو قربا ثنا الله تاسو ګوري پښتو 302 قدرمنو عزتمنو پښتنو تاسو ته چې څنګه پته ده نن ماشاءالله زمون یو ورور کمر چې د چړوای کې د مازی سره تعلق ساتي او ټورنمنت یې خو په مای کولاچی کې دا شان زمون په منګاپیر کې د کراچي په خاور باندې شپږ میاشتې درې میاشتې څلور میاشتې لکه په کال کې دوه درې ټورنمنت کېږي نو ماشاءالله داسې چې کم خلک دي زمونږ د علاقې مازی د کې کرمو دیګرا چړوای شینګری لکه اعلی مازی کې چې کم هم خلک دي نو د ډېر ټورنمنت په وجه باندې موږ یو بل سره ملاو شو یو بل وپېژنو یو بل سره ګپ شپ ولګو نو زمونږ چې کم دی نو په مای کولاچی کې ماشاءالله الحمدلله ټورنمنت تقریبا اختتام ته رسېدل دی بس د دې نه بعد چې کم دی نو فاینل میچ دی هغه به هم تاسو ته ښیو او بیا چې د دې ځای کوم سیسټم دی نو هغه به موږ د قمر صاحب نه بیانیو السلام علیکم وعلیکم السلام قمر بھائی څنګه یې جوړې ټیک ټاک شکر دی الحمدلله شکر دا راته وایه قمر بھائی ماشاءالله ټورنمنٹ ته اینډ ته ورسو اختتام ته روان دی د دې والي سره څه وایي رضی الله تعالی لاک لاک شکر دی چې زموږ ټورنمنټ ډېر کامیاب ټورنمنټ وشو او نه څه داسې څه مسایل پکې راغلل چې په هغې وجه باندې اتوار زموږ خراب شوی او الحمدلله زموږ اخري اتوار د فاینل شروع کېدو کې لږ وخت وروستو او په دې باندې د الله ډېر شکر ادا کوم چې په خیر کیفیت سره وشو ډیره مننه قمر بالکل او ان شاء الله تعالی داسې چې څه قسم له هم ټورنمنټ دي زمونږ به تاسو سره پکې پوره پرپوري ان شاء الله نور قمر دا راته وایه ماشاءالله ارګنایزینګ کول یا د دې منیجمنټ کول دا څنګه یاره دا خو ډېر صحیح دی خو چې کسان ټیکي نو الحمدلله ټیمانو موږ سره ډېر تعاون کړی نو په هغې وجه باندې ډېر ښه کارګردګي شو ښه وخت سره دغه پاس شو او په دې باندې دومره مسلې پکې نشته چې ټیمان کوپریټ کوي انشاءالله ښه کېږي ډېره مننه قمر بھائی ستاسو ماشاءالله ډېر خوشحاله شو ستاسو ټورنمنټ چې کوم دی اختتام ته ورسېد قدرمنو اوس را سره د پټان کالونۍ کپتان ولاړ دی ماشاءالله ټاسو کو نو د دې نه تپوس کو چېرې بیټینګ کوي بالینګ کوي د ټیم حوالې سره دی څه اسلام وعلیکم السلام تاسو بھائی څنګه حال شکر الحمدلله تاسو کو مایلو نا ټاس مونږ وګټو او تقریبا تمامي کلاړیانو متفقه فیصله وه چې بیټینګ ورکوي نو مونږ د هغې په بنیاد بیټینګ ورکړو تاسو بیټینګ باندې فیصله وکړه چې بس بیټینګ ماشاءالله دا راته وایي تاسو خو ډېر سټرګل وکړئ ډېر محنت هم کړو در پانل را رسېدو پورې دې والي سره به څه ممتاز نو بس د دې هلکانو ډېر محنت او د ټولو قرباني وه د محنت سیله دا ده چې نن فاینل کې لاړو ماشاءالله ماشاءالله پروردګار نه دعا ده چې الله یې تاسو امین امین ډېره مننه ښه مهرباني قدرمنو اوس موږ سره د منګاپیر وکټر کپتان موجود دی ارشاد صدیقي صاحب چې ماشاءالله بس مسلسل یې ګټي السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم شکریہ پښتو 302 الحمدلله دا چې کوم دی درې ټورنمنټ موږ لګاتار چې کوم دی 2019 20 21 لګاتار وګټلو او دا چې کوم دی څلورم ټورنمنټ دی چې فاینل ته راوتیو نو امید د رب نه انشاءالله چې دا به وین کوو ماشاءالله ماشاءالله تاسو مطلب درې څلورم ټورنمنټ دلاله چې وړئ دا څلورم ټورنمنټ انشاءالله دا خو فاینل دی وسو نو امید انشاءالله د رب نه چې کوم دی ګټو به د طلب وکړو انشاءالله یاره ارشاد صاحب صدیقي صاحب دا خلک وایي دی په دې ګیم په بیټ باندې چوک کې بیایي نو دا خو بس د خلکو سوچ دی سوچ دی داسې خبره شته که نشته نو بس لکه یاره دا ورسره نور څه خبره داسې نشته دی لکه بس صرف اوسې وکړو بس کار کې یاري ماشاءالله څه په ویل الله خپل ټیم والے سره ډېر اوږد سفر دی وکړ فاینل نو ماشاءالله اصل کې ټیم چې کوم دی وایي یووالي ته او کوم ټیم کې چې یووالی وي نو چا ضروري نه ده چې هغوی سره ډېر ښه کلاړیان وي په هغه یووالي په وجه چې کوم دی لکه میچ وین کېږي که نه نو د آپس کې کلاړیانو آپس کې مینه او محبت وي چې کوم دی یو بل ته عزت ورکوي نو هغې سره چې کوم دی میچ وین کېږي ډېره مننه جزاک الله مننه دعا ده ستاسو لپاره چې پروردګار دې تاسو ته نیغ په نیغه باندې دواړه ټیمونه وښول پټان کالوني منګاپیر وکټر ماشاءالله یو ډېر اوږد سټګر یې وکړو یو ډېر محنت وکړو د یولسو کلاړیانو په ذریعه باندې خپل د محنت په ذریعه باندې نن چې کوم دی نو دی فاینل ته راورسېد او فاینل کوي نو امید دی چې انشاءالله فاینل خو به موږ تاسو ته ښیو اوس چې زموږ کوم چیف ګیسټ راغلی دی د چیف ګیسټ سره به موږ یو دوه خبرې کوو نو راځئ موږ سره قدرمنو
قدرمنو اوس څنګه چې تاسو ته موږ مهمان خصوصي سعید خان امازی راغلی کاکا سره به یو دوه خبرې کوو د ټورنمنټ حوالې سره ماشاءالله په یو ډېر اړون ښار کې او په مصروفه ښار کې چې کوم دی نو خپل قیمتي ټایم راوست نو دریم ډېره زیاته مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا څنګه حال خیر د جوړ الحمدلله. تاسو څنګه یې؟ طبیعتونه ښه دي؟ تاسو مننه تاسو هم راغلي یئ دلته خپل تاسو هم قیمتي ټایم یسته دی نو موږ ستاسو هم ته هرکلی وایو چې تاسو هم راغلي یئ. ډېره مننه کاکا ستاسو د مینې د محبت. کاکا دا راته وایه ماشاءالله په موده 3 میاشتې 2 میاشتې بعد ټورنمنټ شروع وي که نه د دې حوالې سره به تاسو څه وایي؟ بس دا زمونږ دارونه دي ټوله علاقې دي که نه او کم ینګ هلکان دي دا د دې یو مینه ده محبت دی او دا د یووالي یو ذریعه ده د دی او پوخا به خدا چې دا غریبي به دلته به په دیرو کې به پراتو چېرته هغه اختر کې شوکدر کې به یو ځای شو او اوس خو د الله شکر دی ټول زیاده پکې بزنسمین دي یا ملازمین دي سرکاري کم کوز دي چې هغه به داسې لکه د کم نورو نوکرو کې مزدورو کې به نو دا د ملاقات زمونږ یو ذریعه ده او دا پکار دی چې یې خو چې په دې کې امن ساتي اتفاق ساتي اتحاد ساتي دې سره به نور هم زمونږ هغه مینه محبت زیاتېږي. ډېره مننه کاکا قدرمن عزتمنو اوس موږ سره په څنګ کې ناست عنایت الرحمن کاکا چې ماشاءالله خپل قیمتي ټایم راوست نو دی هم ډېره زیاته مننه. د دې نه به یو دوه پوښتنې کوو د میچ حوالې سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثناء الله بھائی څنګه الله ښه یې؟ الحمدلله کاکا تاسو ښه یې؟ طبیعتونه ښه دي؟ شکر الحمدلله. شکر د کاکا ماشاءالله کرکټ نیغ په نیغه روان دی داسې ډېرې ټورنمنټ به موږ پیر کې مای کولاچې کې ځای په ځای باندې کېږي د دې حوالې سره تاسو دې ته په کم نظر ګورئ؟ نو دا خو ډېر ښه یو دغه د ایونټ دی او پهله ځل موږ د دې افتتاح کړو تقریبا په 2000 کې او د هغې نه چې کوم دی نو بعد دا د دې هلکانو دپاره یو میله لګي او موږ شاباشي ورکوو دې هلکانو له چې دی هر کم از کم 3 میاشتې وروسته دی چې کوم دی نو دا هلکان راغونډ کړي او د دې نه یو ګلدسته جوړه شي نو دا د ملاقات د ملن یو ډېر غټ سبب جوړ شي. مهرباني کاکا ډېره مننه. دا راته ووایه کاکا دې ته ماشاءالله تاسو په کم نظر ګورئ ګوره پخوا به ډېر وخت بعد ملاقات کېد اوس لکه دا کرکټ یو ذریعه راوتی ده زمونږ دارونه یو بل سړی وپېژني دې حوالې سره به څه؟ بالکل پخوا به په کال کې یو ټورنمنټ زمونږ په لونډیا کې او د هغې په وجه به زموږ په کلو کې چې کوم دی نو ملګري وې لکه یو بل پېژندګلي به وه نو دا هغه تسلسل دی او دا هغه یو سیسټم روان دی په دې باندې پېژندګلي راځي یو بل سره مینه محبت بړاویږي نو دا ډېر ښه دغه دی او دا پکار دی چې دا لازمي کېږي او دا هلکان هم اوس ماشاءالله ډېر ښه دي او ډېر ښکلی کرکټ کوي او ډېر ښه ارګنایزینګ چې کوم کوي هغه هم ډېر زبردست ارګنایزینګ کوي که هغه زمونږ هلته منګاپیر کې که هغه دلته کې دا زمونږ د کام ملګري دي دی وکړه نو دی ته اپریشیټ کول پکار دي داسې کسان چې همغې ته راشي او د علاقې دپاره یو میله منعقد کړي. ډېره مننه کاکا ستا پوښتنو دا و نن د مای کولاچي ټورنمنټ چې د دې کوم چا ارګنایز کړی د دې ارګنایزو قمر چې قمر سید قمر چې د چړوایي سره تعلق ساتي ماشاءالله په یو ډېر پرامن طریقې سره د خپل ټورنمنټ چې کوم دی نو په اختتام باندې راورسېد. اوس فاینل شروع دی او یو ډېر بهترین میچ شروع دی څومره چې هم تعریف وکړلی شي د میچ کم دی زموږ د کیمرې په سترګه باندې به تاسو ته چې کوم دی نو ګرونډ ښکاري فاینل شروع دی نو موږ به هم انشاءالله ستاسو نه اجازت غواړو او در هغې پورې چې کوم دی نو خپل ډېر زیات خیال ساتئ اوس به موږ هم فاینل میچ انجوای کوو او تاسو ته به هم ښیو نو ماشاءالله یو ډېر سرسري خیز میچ دی ولې چې په ډېر شلو ټیمونو کې 25 ټیمونو کې یو ټیم چې کوم دی فاینل ته ورسي سیمی فاینل ته ورسي او د هغې نه بعد فاینل ته ورسي بیا فاینل وګټي نو لازمي خبره ده چې دا یو نامغړی او یو بهترین ټیم وي. نو قدرمنو عزتمنو پښتنو دا و نن زموږ پروګرام په مای کولاچي کې د امازې ټورنمنټ حوالې سره چې په هغې کې وکټر منګوپیر او پټان کالونی چې کوم دی نو نیغ په نیغه فاینل ته ووتل او فاینل کې شروع دي نو بس چې چا پکې محنت ډېر وګټو قسمت والا سات ورکو جوړ فاینل به وګټي او چې چا ونه ګټه نو هار به شي خو په یو جید او په هار شي. قدرمنو عزتمنو پښتنو د راتلونکي پروګرام پورې مال او زما کیمرامین زیب خان له ورکې اجازت د لوی الله په امان.